بتد نوم د خدای د جان او خرد خدای هغه چې له دې پورته ان نه تیریږي. هغه خدای چې انسان ته جان او عقل ورکړ ترڅو د پوهې مینې او حقیقت په رڼا کې سم لوري ومومي او د جهل او ظلم له بنده ځان آزاد کړي. او سلامونه تاسو ګرانو مهربان او حق لټونکو ته. د حق لټونکو آزادانو ته په پراخ کائنات کې او هغو ته چې د قرآن د موروثي خرافاتو په بند کې ګیر دي. په بشپړه فروتني سره غواړم هغه موروثي قرآن چې له 14 پیړۍ مخکې تاسو ته په میراث پاتې شوی افشا کړم. ترڅو پوه شئ چې تاسو ته څه په میراث پاتې شوي دي. قرآن هغه کتاب چې دعوه کوي له خدای نازل شوی ترڅو انسانان سعادت ته ورسوي. په حقیقت کې ډک دی له وینو تویولو حکمونو بېرحمانه قوانینو او د قبیلوي تعصب له بوی څخه چې د 1400 کاله وړاندې زمانه ښیي. په همدې کتاب کې یعنې قرآن محمدي پر ځای د مینې او ازادۍ بلنې بیا د وژنو امر شوی. ایتونه په ښکاره وایي ووژنئ هر چیرته چې مو پیدا کړل. او دا خبرې نه یوازې د تاریخ په اوږدو کې د زرګونو انسانانو ژوند اخیسته بلکې تر نن ورځې د میلیونونو پیروانو په ذهن او عمل کې د تاوتریخوالي لمبې بلې ساتي. قرآن موږ ته وایي چې مخالفین باید یا اسلام ته راولئ او کنه په توره وژنئ. په دې منطق کې د عقیدې د ازادۍ د دین د انتخاب او د آزاد فکر کولو لپاره هیڅ ځای نه پاتې کیږي. ایمان دلته د مینې پر ځای د ویرې او جبر پر بنسټ جوړیږي. په هغه کتاب کې چې ځان رحمن للعالمین بولي قوانین ډیر د وحشي سزاو یوه لسته ورته دینه د انساني ژوند لارښود ته. راځئ دې حکمونو ته وګورو. د هغه انسان لاس پرې کول چې لوږې مجبور کړی چې غلا وکړي. د هغه چا په عام محضر کې وهل او شلاق ورکول چې شراب یې څښلي. او له ټولو نه ویرونکې د غلامۍ او کنیز نیونې مشروع ګڼل چې له قرآنه موږ ته په میراث پاتې شوي. خو په 21مه پیړۍ کې هم دا قرآن محمدي اجازه ورکوي چې د جګړو ښځینه اسیران د جنسي کنیزو په توګه د نارینه‌و ملکیت شي یوازې ځکه چې هغوی له کفار وو. قرآن وایي هغه څه چې ستاسو ښي لاسونه یې مالک شوي ستاسو دي. یعنی انسان چې یوازې د غیر مسلمان کېدو په جرم اسیر شوی نور نه انسان دی نه د خپل ځان خاوند بلکې د مالک په لاس کې یوه شتمني ده. دغه منطق نه له انسانیت سره سمون خوري نه له اخلاقو نه د وجدان له کوچنۍ زره سره. خو د مسلمان وجدان او د اسلامه محمدي وجدان چیرته دی؟ آیا همدا هغه کتاب دی چې باید مقدس وبولو؟ آیا دا قوانین د یو لامحدوده عقل او مطلق عالم له ذهنه راغلي دي؟ که یوازې د قبیلوي کلتور وینو تویونکو جګړو او د زاړه عربستان د خشنو مناسباتو انعکاس نه دی؟ راځئ د ښځې مقام ته په دې کتاب کې وګورو. د قرآن منطق وایي چې ښځه د سړي نیمایي ارث اخلي. د هغې شهادت د سړي د شهادت نیم ارزښت لري او خاوند ته اجازه ده که ښځه نافرماني وکړي هغه ووهل شي. نو قرآن محمدي وایي اجازه لري خپلې ښځې ووایي. خو دا هغه میراث دی چې زموږ له ناپوه نیکونو څخه د 4 پیړیو مخکې موږ ته پاتې شوی دی. یعنی یو ژوندي موجود چې عقل او احساس لري د یو بشپړ انسان پر ځای د سړي نیم ارزښت ته راټیټ شوی. او دغه حکمونه په سپین سترګۍ سره الهي عدالت بلل کیږي. څنګه کېدای شي یو کتاب چې په ښکاره توګه د نابرابرۍ تبعیض او تاوتریخوالي امر کوي د یو مهربانه خدای له لوري راغلی وي؟ څنګه کېدای شي دا قوانین ومنو په داسې نړۍ کې چې د بشري حقونو ازادۍ او برابري لپاره مبارزه کوي؟ دا کتاب بیا جګړه ستایي. ایتونه چې مسلمانانو ته د جنت واده ورکوي نه د دې لپاره چې انسانیت ته خدمت وکړي او یا اړمنو ته مرسته ورسوي، بلکې یوازې د دې لپاره چې مخالفین وژني سرونه پرې کړي او د هغو کسانو وینه توی کړي چې ایمان نه راوړي. په دې منطق کې د یو غیر مسلمان ژوند هیڅ ارزښت نه لري او یوازې د هغه مرګ دی چې د خدای رضایت جلبوي. او اوس له پیړۍ وروسته پایله وګورئ. هغه ټولنې چې د دې کتاب تر سیوري لاندې ژوند کړی په وروسته پاتېوالي فکر جګړه او تاوتریخوالي کې ډوبې دي. له افغانستان او پاکستان نیولې تر ایران او سودان پورې هر ځای چې د قرآن قوانین عملي شوي هلته ازادي مړه شوي او فکر خفه شوی. نه سولې پاتې شوي نه پرمختګ نه برابري. یوازې وینه ویر او زنځیر. ملګرو، وخت راغلی چې سترګې پرانیزو. دا قوانین نه له اسمانه راغلي دي او نه هم ابدي دي. دا یوازې د جهل او تاوتریخوالي د زمانې یادګارونه دي چې په یو کتاب کې د مقدس تر نامه لاندې ځای پر ځای شوي. که رښتیا هم وغواړو چې ځان او راتلونکو نسلونو ته روښانه راتلونکی جوړ کړو، باید دغه زنځیر ماتو، دا تاوتریخوالی سندې ته کړو او پر ځای عقل او انسانیت ځای پر ځای کړو. راویښ شه. حقیقت دلته دی، ستا د سترګو مخې ته.